مینه او درنښت. سلامونه ګرانه اوریدونکو، ایله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه ریښتیني داستانونه خپریږي. نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي. مور مې غوښتل چې مالدار زوم ولري، مګر تقدیر بل شی غوښته. غواړمه نن خپل د ژوند ډېر جالبه کیسه د کشمکشو څخه ډکه کیسه وکړمه. پلار مې ډېر مالدار و. د کوچنیوالي څخه مې په یاد ده چې مور مې کال کې څو ځلې کابل ته په چکر تلل. زما 3 خویندې دي. ورونه مې کوچني وو. نوم مې مریمه ده. موږ د کندوز په یو ولسوالۍ کې ژوند کوو. کله چې موږ یعنې زه او خویندې مې مکتب ته تلو، پلار مې ریکشا نیولی و. موږ یې مکتب ته بوولو او د رخصتي وخت کې بیرته کور ته راوستلو. کله چې کور ته راتلو، زموږ په کور کې یوه ښځه وه چې زموږ د کور ټول کار یې کول. نوم یې خاله جمیله وه. همداسې زه 12م صنف ته ورسېدم. پلار مې موږ بازار ته یوازې نه پرېښودلو. زما یوه عمه وه، په پاکستان کې ژوند کوو. عمه مې له پاکستان څخه وطن ته راغی. کابل کې کور ونیو، همالته ژوند یې کول. ما خپل عمه لیدلې نه وه. عمه مې د اوړي په موسم کې زموږ کره راغله. عمه مې یو زوی ورسره و او 2 لورانې وې. لورانې عادي جامې یې درلودل. زما مور به ویل عمه دې تر پاکستانه لاړه، مالداره نه شوه. ریشخند یې وهل زما عمه باندې. عمه مې غریبه وه. د عمه زوی مې خپل مور ته ویلی و چې دغه مریم ماته وکړه. عمه مې ویلی و چې زویه، د ماما ښځه د موږ سره خبرې نه کوي، هغه تا ته لور درکوي. زما د عمه زوی ډېر ښه هلک و. مور ته مې ویلی و ستا خپل زړه نه ده چې مریمه ماته وغواړې. زما د عمه زوی قدیر نومېده. عمه مې زما پلار ته ویلی و چې مریمه قدیر ته راکړه. قدیر ډېر غیرتي او کارګر هلک ده. مریم ښه ساتي. پلار مې ویلی و چې مور ته یې ووایه. عمه مې پوهېده چې زما مور نه مني. ریشخند هم راباندې وهي. عمه مې قدیر ته ویلی و چې له دې خبرو څخه تېر شه زویه. خو قدیر شاله سو چې عمه مې مجبور شو چې زما مور ته یاده کړي. کله چې مور ته مې ویلی و، مور مې ویل خور جانې ته ځان فیلانو سره مه وهه. مریمه نوکر لري، په یخ او ګرمو اوبو کې لاس نه دی وهلی او ستا زوی ته ګوره نانوای ده. عمه مې ویلی و چې غریب بنده د خدای نه ده. د مور او عمه مې جنګ سو. ما خپل مور ته ویل ولې داسې کوې مورې؟ مور مې زه یې په څپېړه ووهلمه. د عمه مخکې مې راته ویل ته خره په څه پوهېږې، لکه چې تار دې ځغلولی قدیر سره. عمه مې قدیر ته زنګ ووهه. قدیر راغی، ټول لاړ. مور مې پلار ته مې 1 متر ژبه ویستلې وه چې مریمه کومه امید یې ښودلی که نه. عمه یې جرأت نه کول چې زما لور خواستګاري کړي. پلار مې د مور څخه مې ډېر ډارېده. پلار مې ډېر ډارن و. همدغه ډارېدلی و چې مور مې جرأت کول چې خور یې له کوره وباسي. ما خپل ځان سره قصد وکړ چې مورې تا ما پسې تهمت وکړه، اوس ګوره. کله چې سبا مکتب ته لاړمه، یوه همصنفۍ مې وه، هغه ته مې پیسې ورکړې چې موبایل راته واخلي. همصنفي مې هم موبایل او هم یو دانه سیم کارت یې اخیستی و. کله چې کور ته راغلمه، د پلار موبایل څخه مې د عمه شماره پټه کړه. مکتب ته لاړمه. همصنفي سره مې عمه ته زنګ وواهه. عمه شکه مې بښنه وغوښته د مور له کارونو نه.
عمه مې ډېر وژړل. نور هره ورځ مې زنګ وهل. یو ورځ د عمه د لور څخه مې د قدیر شماره واخیستل. قدیر ته مې مسج وکړه چې زه مریم یمه. قدیر باور نه کوه. بیا مې ورته زنګ ووهه. حیران پاتې و. همداسې زما او قدیر اړیکې شروع سو. ډېر کوشش مې کوو چې موبایل مې ګیر نشي. قدیر مسج کې راته ولیکه چې زه پر تا مین شوی وم، ځکه مې خپل مور مجبوره کړه چې تا راته وغواړي. مګر مور دې زما مورې بیاب کړل. ما ورته ولیکل راباندې مین وې که یې اوس نه یې؟ قدیر ولیکه نه اوس هم یم، په ټول وجود در باندې مین یم، مګر مور دې نه راکوي. ما ولیکه در سره تښتمه. قدیر ویل ته رښتیا وایې؟ ما ویل هو ولې زړه دې نه ده؟ قدیر ویل نه زه پخې لوسې درپسې درځم. قدیر راغی. ما باور نه کوه چې دومره زر راپسې راشي. قدیر مکتب خوا کې درېدلی و. مکتب څخه مې زنګ ووهه. ساعت مو تعیین کړه. قدیر ویل سهار 5 بجې ستاسو باغ شاته موټر سره ولاړ اوسېږم. موږ باغ د کور شاته و. قدیر راته ویل چې جامې وانخلې. ما ټوله شپه خوب ونه کړه د تشویش څخه چې سبا ګیر نشمه. مسج مې هم نشو کولی ځکه چې خویندې سره په یوه کوټه کې ویده ومه. سهار شو. ووتلمه دهلیز ته. غوږ مې کېښوده چې د پلار د خرېدو غږ راغی. غوږ ته مې ووتلم باغ ته. د زردالو ونې خواته لاړمه چې قدیر زما غږ یې واورېده. وټوخېده. پورته شومه زردالو ونې ته. قدیر را سره مرسته وکړه. کښته شوم کوڅې ته. موټر کې کېناستو. حرکت یې وکړ. موټر ډېر تېز و. قدیر ویل چې تر کندوز ګیر نشو نور نه ګیر کېږو. کندوز ته ورسېدلو. قدیر ویل په سالنګ نه ځو. پلار دې پولیس ته نښه ورکوي ګیر کېږو. په بامیان لاړو. کابل ته ورسېدو. قدیر زه یې خپل یو دوست کره بوتلمه. په هماغه اوله شپه ملا یې راوسته. نکاح مو وکړه. زما مور او پلار هم زموږ د ما د عمه کور ته کابل ته ځانونه یې رسولی و. یو هفته د قدیر دوست کره پاتې شو. قدیر ویل تر کله دوست کره مې پاتې شو. لاړو یو کور یې په کرایه کارتسخي کې ونیو. د قدیر دوست راتلل. موږ ته به سودا راوړل. قدیر له ډاره بیرون نه وتل. یو میاشت تېر سو. قدیر ویل ورور ته مې زنګ وهمه تر کله دوست مې راته هر شی راوړي. زنګ یې ووهه. ورور یې راغی. ورور یې ویل د مریم مور و پلار کابل کې دي. موږ کره هم ډېر راځي. موږ یې په تنګ کړی یو. ورور یې لاړ. سبا ما آش پخوو. قدیر ته مې ویل چې آش پخومه مستې نشته. قدیر ویل زه ځمه. قدیر لاړ مستې راوړي. پولیس قدیر یې نیولی و او قدیر سره کور ته راغلی و. دروازه ټک ټک شو. زه په منډه لاړمه. ګورمه پولیسان دي. پولیسان زه یې هم ونیولمه. مګر موږ هماغه اوله ورځ نکاح کړی و. نکاح خط کې تاریخ، ملا او شاهدان و. یوازې زموږ جرم تېښته وه. زنا نه و. مور مې زندان کې راته راغله او ویل زه هېڅ کله تا ته اجازه نه درکوم چې دغه ګدایګر سره واده وکړې. خو بیا موږ د قوم سپین ږیري ټول شو. قدیر 2 خویندې درلوده. عمه مې پوه شوی و. مشر لور یې زر نامزاد کړی و. کاکا زوی ته یې ورکړی و او کشره لور یې د 8 کالو وه. سپین ږیري فیصله وکړه چې لور نه لري. یوه یې نامزاده ده بله کوچنۍ ده. اوس تاسو جوړ راشئ. بیا فیصله په دې شو چې قدیر 10 لکه زما پلار ته ورکړي. قدیر ومنل. موږ 15 میاشتې په زندان کې پاتې شو. بیا آزاد شو. کله چې آزاده شومه د 6 میاشتو حامله ومه.
پلار مې هم زه یې وبخښلمه ځکه مور مې ملامته وه. اوس خوشحال ژوند لرمه. قدیر غریب سړی ده مګر غټ زړه لري، مهربان ده. ما چې په قدیر باندې اعتماد کړی و، قدیر زما باور او اعتماد سره سم وفادار وخته او ما سره ودرېدل. دغه وه زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم زما کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.